نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قدرمنو اوریدونکو د حضرت عمر رضی الله عنه د سیرت مبارک دیارلسمه برخه نن تاسو ته وړاندې کوو په توفیق سره د الله جل جلاله. لیکوال او ترتیب کوونکی مولانا حبل الله المتین، ویناوال مولوی عبید الله. د جریر ابن عبدالله رضی الله عنه څخه روایت دی چې عمر رضی الله عنه ابو موسی اشعری رضی الله عنه د اسلامی پوځ سپهسالار ټاکلی و او دغه صحابي ډیر مشهور محدث او باتور شخص دی. یو ځل مجاهدینو ډیره زیاته کامیابي حاصله کړې وه او ډیر غنیمتونه لاسته ورغلي وه او ابو موسی اشعری رضی الله عنه هغه غنیمتونه د مجاهدینو تر مابین تقسیم کړل، خو یو ځوان ته یې تر خپل استحقاق د غنیمت مال لږ کم ورکوي. نو هغه مجاهد انکار وکړي او ویې ویل ما ته به خامخا پوره راکوي. او په دې وخت کې ابو موسی اشعری رضی الله عنه ته غصه ورغله او هغه مجاهد یې 20 دورې وواهه او د سر ویښتان یې هم ورته لنډ کړل. هغه مجاهد خفه سو، هر څه یې پرېښودل او د شکایت لپاره امیر المؤمنین رضی الله عنه ته راغی. کله چې راورسېدی او امیر المؤمنین رضی الله عنه ته مخامخ ورغی، د خپل سر ویښتان یې په جیب کې راوړي وه او عمر رضی الله عنه یې پر سینه په وویشتی او په ژړا سو چې واخله دا ویښتان ستا په امارت کې ابو موسی اشعری راڅخه پرې کړي او په 20 درو یې هم وهلی یم. عمر رضی الله عنه بې له دې چې د دې مجاهد په بې ادبۍ غصه ورسي، ورپورته سو، په مینه یې په غیږ کې ونیوی او د انتقام اخیستلو وعده یې ورسره وکړه. سمدستي یې خط ولیکی د خدای جل جلاله د ثنا او صفت او درود ویلو وروسته زما لیک ولوله او که دغه مجاهد سره دې لکه ده چې ذکر وکی رښتیا ظلم کړی وي او خبره یې رښتیا وي، نو که تا دا کار د خلکو په وړاندې کړی وي د خلکو په وړاندې ورته کښېنه چې ویښتان دې غوڅ کړي او 20 دورې دې ووهي. او که دې یوازې بې له دې چې خلک حاضر وي دا کار کړی وي نو یوازې ورته کښېنه او دی د انتقام در څخه واخلي. امیر المؤمنین رضی الله عنه همدغه مجاهد ته لیک ورکوي او د میلمستیا وروسته یې رخصت کوي. خو د مجاهد دا تمه نه وه چې رښتیا به ابو موسی اشعری رضی الله عنه د حکم تعمیل وکړي، ځکه چې هغه د زرګونو مجاهدینو مشر او سپهسالار و. نو کله چې مجاهد ورورسېدی لیک یې ورکوي او هغه لیک خلاص کوي او تر لوستلو وروسته یې وویله زه حاضر یم، زه حاضر یم. امیر المؤمنین امر دې په سترګو بیا امر وکړ چې هلی ژر سئ هماغه دوره او قچي یا بیاتي راوړئ چې ما ورباندې دغه مجاهد وهلی او ویښتان مې پرې غوڅ کړي دي. هغوی ورته راوړل. ابو موسی اشعری رضی الله عنه ورته کښېنستی او ویې ویل راسه خپل انتقام دې واخله. کله چې مجاهد د ده دغه عاجزي او د امیر المؤمنین د حکم پر ځای کولو اراده ولیدله ورته یې وویله بس ما وبخښلې، ما د الله جل جلاله د رضا لپاره معاف کړې، ته زموږ امیر یې او موږ ستا لښکر یو. که تا اول کې معافي غوښتې وای ما به معاف کړی وای. ابو موسی اشعری رضی الله عنه دغه مجاهد په غیږ کې ونیوی او د ده مهرباني یې وستایله. دغه و د عمر رضی الله عنه هغه نرمي چې ویلې یې وه زه له کوچو زیات د اسلام په باره کې نرم یم او په حقیقت کې یې ثابته کړې وه. قدرمنو اوریدونکو، حرماوي رضی الله عنه روایت کوي چې عمر رضی الله عنه فیروز الدیلمي رضی الله عنه ته لیک واستاوه چې ډیر وخت وسو چې بېغمه د شهدو مزې اخلي، راسه ته یو بهادر صحابي یې په جهاد کې برخه واخله. هغه ته چې لیک ورسېدی سمدستي یې وسله راواخیستل او را روان سو. چې مدینې منورې ته راورسېدی نو عمر رضی الله عنه ته ورغی او د ننوتلو اجازه یې واخیستل. کله چې دننه کېدی یو قریشي ځوان هم ورسره د دننه کېدلو کوشش وکړي. دواړه په دروازه کې سره ټکر سول. فیروز الدیلمي رضی الله عنه ورته
یوه څپېړه ورکړه او هغه ونیسو. کله چې فیروز الدیلمي رضی الله عنه دننه سو، هغه ځوان هم دننه سو او امیر المؤمنین رضی الله عنه ته یې شکایت وکړ چې زه فیروز الدیلمي رضی الله عنه ووهلم. نو امیر المؤمنین رضی الله عنه پوښتنه ورڅخه وکړه دغه ځوان دې ولې وواهه؟ فیروز الدیلمي رضی الله عنه ورته وویل اول خو تا زما پسې لیک را لیږلی و، تا راغوښتی ومه، بیا مې درڅخه اجازه واخیستل چې درسم، تا اجازه راکړه، او دغه قریشي ځوان خو نه تا راغوښتی و او نه یې د درتللو اجازه اخیستې وه، او د کوشش کاوه چې زما په نمبر کې دننه سي او ټکر هم د راسره وکړي. نو امیر المؤمنین رضی الله عنه ورته وویل ته خو په ټکر کولو سره زخمی سوی نه یې او دغه ځوان تا زخمی کړی دی. که دغه ځوان بې اجازې راتلی نو ما به پوښتنه ورڅخه کړې وای چې ولې راغلی، او زما خو ستا سره د کوم راز خبره نه وه چې بل څوک پرې خبر نسی. بیا یې هغه قریشي ځوان ته وویل چې راسه او خپله بدله ورڅخه واخله. کله چې هغه ځوان راوړاندې سو نو عمر رضی الله عنه ورته وویل چې دومره صبر وکړه چې یو حدیث شریف درته بیان کړم. کله چې اسود عنسی لعنت الله علیه د نبوت دعوه وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خفه سو. یوه ورځ چې د سهار لمونځ ادا کړ موږ ته یې مخ راواړوئ چې نن شپه د الله جل جلاله یو غوره او محبوب بنده فیروز الدیلمي رضی الله عنه راورسېدی. اسود عنسی لعنت الله علیه قتل کړ، هغه غوره شخص همدا فیروز الدیلمي رضی الله عنه دی. آیا ته د دغسې غوره شخص څخه هم بدله اخلي؟ هغه ځوان وویل ما د الله جل جلاله لپاره معاف کوي. فیروز الدیلمي رضی الله عنه وویل یا امیر المؤمنین آیا ته د قیامت په ورځ د دغه حدیث شریف گواهی ورکوي؟ امیر المؤمنین ورته وویل هو، زه گوایم او ما دغه حدیث شریف په خپله اورېدلی دی. نو فیروز الدیلمي رضی الله عنه هغه قریشي ځوان ته وویله واخله دا زما توره او دا آس او 100,000 درهم ما تا ته بخشش کړل. هغه ځوان ورته وویله ما خو د الله جل جلاله د راضي کولو په خاطر د زړه د صدقه بخښلی یې، 1,000 روپۍ نه غواړم. فیروز الدیلمي رضی الله عنه ورته وویل ما د دې حدیث شریف په خوشحالۍ کې درکړل، تر تا بل غوره شخص به زه چیرې پیدا کړم. بیا هغه ځوان دغه هدیه قبوله کړه. قدرمنو اوریدونکو، یو طرف ته که امیر المؤمنین د عدالت د پلي کولو کلک هوډ کړی و، خو بل طرف ته یې خپل رعیت ته د بخښنې کولو او مینې محبت درس هم ورکړی و. دوی په خپل منځ کې لکه وروڼه او یو جسد داسې وه. خپله خو به یې غلطي نه کول او که به چیرې بل چا غلطي وکړل معافي یې ورته کول. قدرمنو اوریدونکو، د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې یوه منځه امیر المؤمنین ته راغله او شکایت یې وکړي چې زه خپل مالک یا بادار د شک په بنیاد په اور کې کښېنولم او زه داسې وسوځېدلم چې زما شرمګاه یا عورت هم وسوځېدی. عمر رضی الله عنه ورته وویل چې آیا ته هغه لیدلی چې تا غلط کار کړی وي؟ منځ ورته وویله نه. بیا یې پوښتنه ورڅخه وکړه چې تا خپل پر ځان باندې شاهدي یا اقرار او اعتراف کړی دی چې تا بد کار کړی؟ منځ ورته وویله نه. نو عمر رضی الله عنه ورته وویل ولاړه سه مالک ته دې ووایه چې امیر المؤمنین غوښتی یې. منځ ولاړه خپل بادار یې راوستی. عمر رضی الله عنه ورته وویل دغه منځ دې ولې سوځولې ده؟ هغه وویله چې زما ور باندې شک دی چې بدکار یې ده. عمر رضی الله عنه ورته وویل یعنې تا لیدلې نه ده چې بدکار کوي؟ هغه وویله هو، ما نه ده لیدلې خو ور باندې شکمن یم. عمر رضی الله عنه ورته ویله نو ستا سره بله سزا نه وه چې تا ورکړې وای بې له اوره؟ په اور سوځول خو یوازې د الله جل جلاله صفت دی، لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا يعذب بالنار الا رب النار الحديث، یعنی په اور بل څوک سوځول نسی کولای، یعنی ورته روانه دی مګر یوازې الله جل جلاله یې کولی سي چې د اور مالک او خالق دی. بیا ورته وویل که ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نه وای اورېدلي چې منځه او غلام دې د بادار څخه او زوی دې د پلار څخه انتقام نه اخلي نو ما به ته هماغسې په اور کې سوځولی وای. بیا د هغې بادار 100 دورې وواهه او یله یې کوي او وینځې ته یې وویله چې ځه ته د الله جل جلاله لپاره آزاده یې، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی
کوم بادار چې خپل غلام ته په اور سزا ورکړه هغه غلام آزاد سو نو له دې څخه معلومه سوه چې په اور سوځول ناروا دي. قدرمنو اوریدونکو تر بیا راتلو مو پر یوه الله جل جلاله سپارو. والسلام علیکم ورحمة